چې کم قوم دا الله نه سرکش او باغی شي نو پاغي باندې عذاب راشي. داغه عذاب بیا مختلف شکلونه وي، کله عذاب په یو رنگ کې پراشي او کله عذاب په بل رنگ کې پراشي. بیا چې ټول قوم خدای تراجی شي نو دا الله عادت داده چې راغل عذابم ته نه واپس بوس. بل د خدای دا عادتم ده چې پیغمبران علیهم الصلاۃ والسلام چې دي دا د الله مقبول ترین بندگان په ټول کائنات کې د پیغمبر نه اوچت مقام د بل چا نه. نو کله کله داسې چلم شوه چې یو معمولی غوندې خبره باندې اللہ تعالی پیغمبرانو تم تنبیہ کړي. یونس علیہ الصلوۃ والسلام چې ډېر لوی جلیل القدر پیغمبرو داغه قوم باندې چې څو وخت کې الله اراده وکړه د عذاب راتلو نو یونس علیہ السلام ته خدای پاک ویلې چې ته یو طرف تشه د قوم د پاره ما فیصله د عذاب وکړه دوی باندې عذاب راځي او ته یو طرف تشه. نو یونس علیہ الصلوۃ والسلام چې هغه تنا غرونو تلاړو چې غرونو تلاړو نو د قوم چې څو وخت کې آثار د اسمان ولید نو پوه شو چې دا د یونس علیہ السلام خبره چې ودا خو رښتیا و او والله چې عذاب را روان دی. نو ټول قوم را ټول شو او د کلی نه بار یو ډاګه ته وته او ټول خدای ته سر بسجود شو چې یا الله مونږ استاد پیغمبر نافرمانی کړې ده خدای معافي غواړو مونږ معاف کا. اراغل عذاب ته نه واپس لاړو. چې عذاب ته واپس لاړو قوم خو الله ته رجوع شو بس صحیح خلق شو. یونس علیہ السلام چې څو وخت راغې هغه دا خیال کړو چې بس قوم د قوم به تباہ شوی. چا ورته لاره کې وی چې هغه باندې خو عذاب راغله او خو هغه عذاب ته واپس لاړو قوم تباہ نشو. یونس علیہ السلام دغه وخت کې دا خیال وکړ چې کزوز د قوم تلار شم نو زما تکذیب به وکي دوی بداو وی چې تا مونږ ته دروغ ویلیو مونږ باندې خو عذاب را نه غي. دغه وخت کې یونس علیہ السلام د الله د حکم انتظار ونکړ چې اوس ما ته څه حکم کیږي چې داسې لار شه او کدا سه لار شه. نو د روان شو مخ په دریاب باندې او خیال وکړ چې د دې دریاب ناغه غاړه بلار شم او ولته به وخت تیرو. کشتای کی چې سور شو کشتای روانه شو چې د دریاب منځ ته ورسېده نو کشتای ونښته.
چون خطا اوس نمخ کی زی او نرستو زی مانګیان دي د کشتۍ چې کوششونه کوي چې اوس څه چلو کو आवाज وشو چې په دې کشتۍ کې د مالک نه څوک باغی را تختیدلې دی نو دا کشتۍ به ترغه نه روانېږي چې ترسو پورې هغه باغی تاسو دې سین ته نه غورځول کشتۍ والا اریان دي چې څه چلو کوس دی کشتۍ کې خو یو سړی هم داسې نه دی چې هغه د مالک نه باغی وي د شان او شوکت نه یوم او بیا د پیغمبر خو ډیر لوی مقامی ډیر لوی شان او شوکت وي پاغه چرته دا خیال کې دی شو چې دا به د مالک نه باغی یو تا ګوري بل تا ګوري بل تا ګوري یونس علیہ السلام ورته فرمایل چې اباغي زېما ما وګرځوي دې دریاب تنو الا بدا کشته روانيږي کینی نه رواني اغي ورتوي چې ستاد شان او شوکت نه دانه معلومیږي چې ته باغی یونس علیہ السلام ورته فرمایل چې په خدای قسم کا زم نیم لړا کړي چې ترغه پوره دا کشته روانه نشي ډېر وخت پکې تیر شو کشته کې نور دنیا چې څومره ناسته دا غم مجبوره شوه مانګیانم مجبور شو یونس علیہ السلام یونی وو دریاب ته وغورځول او چې وی غورځولو دې مقام کې الله د ثب دریاب یو نهنګ ته حکم کړو چې دې کشته نه سړی را وغورځيږي ته تیر کا اغه نهنګ لوی مېد دریاب ورته ولاړو چې څنګه دې ورغورځولو هغه ونی وو خلک او بس تیرې نهنګ ته حکم وشو چې دا هضم نکي ما دا ستا خېټه د پاره قید خانه جوړه کړې ده دے بستا په دې خېټه کې قیدی تاسو خیال را سلويخت ورځي یونس علیہ الصلات والسلام چې هغه د مئی په خېټه کې قید دا وخت کې الله ته التجا وکړه چې بار الہ دې زنه د وتو صورت بچي اوزم بچنګا نو الله ورته وظیفه وخودا چې زما د گرفت او د پکړ نه چې نجات واړې
نو د مئی په دې خېټه کې دا وظیفه شروع کا چې لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین لا اله الا انت اے خدا بل څوک نشته مگر ته سبحانك پاکی دا تعالی را انی کنت من الظالمین خدای ما پزان زیاته کړي دي چې ما ستاد یو حکم انتظار نه دی کړی عزیزانو سلويخت ورځ یونس علی السلام د مئی په خېټه کې دا وظیفه کوله اندازه وکي د ځان سره چې یونس غوندي جلیل القدر پیغمبر خالد داسې تلونه داسې روان شو د الله د اراده بغیر او سلويخت ورځ د مئی په خېټه کې قید شو نن